بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سورة الرحمن مدنية وهي 78 آية. سورة الرحمن مدنی صورت تے او کا مکی صورت تے. نو پدے کے اختلاف دے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ یو سو روایات دا احادیث مبارکو راولی دی او دا دغه روایاتو په وجه ترجیح دی لورکړی چې دا مکی صورت دی، مکه مکرمه کې نازل شوی، هجرت نه مخکې. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ته چې پیغمبر علیہ السلام د خلکو په مخ کې دا سورۃ الرحمن تلاوت وکړو. نو دغه خلکو سورۃ الرحمن ووریدو، خاموشي ووریدو. وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل کہ ما پا لیلت الجن کے دا پیریانو پا مخ کے دا دی سورت تلاوت کرے دے، اغوی خو دیر خ اثر قبول کرے دے، ستاسونا بہترو زکا چه کلب ماوے چه فبی ای آلاء ربکما تکذبان. نو پیریانو با پیو آواز باندوے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس پا کم کم دا نعمتونو دا خپل رب اے پیریانو بنی آدمو تاسو تکذیب کوئے. پیریانو بوے لا بشیء من نعمک ربنا، اے زمن پروردگارا ستا پا یو نعمت بانے ہم من تکذیب نکو، فلک الحمد، تعالی حمد سنالا. نو دے حدیث نا معلومی گی چی دا سورت مکہ کے نازل شوی دی، زکا چی دا لیلت الجن روایات دا پا مکہ کی دی. پیغمبر علیہ السلام پا مکہ کے پیریانو تا تبلیغ کو. دا سے نور روایات ہم شتا چی دا غیر معلومی گی چی دا سورت مکی دی. پا دی سورت کے لفظ دا رحمان ذکر شوی دی، شروع دا دیر شوی دا، او پا دی کی یو مصلحت دا دی چی کفار مکہ
دا اللہ پاک پنمونو کې د رحمان نه ناواقفو. لکه د دوی مخ کې بچا رحمان نوم ذکر کې دوی به مر رحمان، دا رحمان څه شی دی؟ نو دا خلق د رحمان د نوم نه واقف کولو د پاره په دې صورت کې د الله د نومونو نه د رحمان نوم انتخاب وشو. نو دا صورت بعض روایاتونه معلومیږي چې دا مکی دی او بعض روایاتونه معلومیږي چې دا مدنی دی، هجرت نه رسته مدینه کې نازل شوی دی. وهي 78 آیة، اویا آیتونه دي، و3 رکوعات، او پدې کې 3 رکوګانې دي. الرحمن علم القرآن، الله چې نوم رحمان دی هغه ذات ته علم القرآن چې تعلیم د قرآن ورکړي دی. قرآن پاک یو عظیم نعمت ته، په نعمتونو کې یو اوچت نعمت او رحمت. قرآن پاک یو داسې بحر بے پایان، یو لوی سمندر دی، او انسان یو ضعیف مخلوق دی. نو دې ضعیف مخلوق ته د اسمانونو نه او د غرونو نه زیات وزندار سیز ذمہواری ورکړی شوې ده. د الله عبادت کول، دا الله حکمونه منل، دا الله قانون نافذ کول، دا یو ډیر وزندار شی دی. اوس انسان به دا څنګه برداشت کوي؟ دا د رحمان مهرباني ده. چرته انسان او چرته د الله کلام برداشت کول. نو الرحمن علم القرآن، الله چې نوم رحمان دی هغه ذات دی چې تعلیم د قرآن ورکو. خلق الانسان، او یو نعمت دار چې انسان پیدا کو. علمه البیان، او تعلیم ولا ورکه د بیان کولو. خلق الانسان، انسان پیدا کو، موجود کو. دا اللہ پا نعمتونو کے لوی نعمت دا انسان موجود کی دلی، بلکہ دا نور نعمتونو جرڑ دا. ایجاد موجود کول. دا ایجاد پا دو قسم دے، یو ایجاد ذات او بل ایجاد صفت. نو اللہ پاک ایجاد ذات کرے دے انسان ذات موجود کو پیدا ہے کو، اور ایجاد صفت بیا تعلیم دا بیانے والا ورک دے پک صفت پیدا کو. اللہ پاک پر قدرت بانے انسان پیدا کو، اور دے انسان لا اظہار دا ما فی الضمیر پذر کے دن کم خبر لا. اب سنگ بیانے نو دا بیان قوت ورکو، علم ولا ورکو. پدغه صفت د علم او په صفت د بیان قرآن زدکی او بلته خی. د خیر او د شر، د هدایت او د ضلالت، د ایمان او د کفر، د دنیا او د آخرت ټول خبره دا په بیان باندې واضح کیږي. په خپل انسان پویږي او بلم پویږي. نو دا اللہ کل صفتنا پدے دے کے بیانے گی. رحمان اغذات تے چی تعلیم دا قرآن ورکا. دے تعلیم قرآن تقاضا سشے کئی، دا لفظ دا رحمان کے رحمت تقاضا کئی چی دے مخلوق تے دے اللہ قرآن خی. دا اللہ رحمت تقاضا اکڑلا اور انسان پیدا کو تعلیم دا قرآن والا ورکو. کنی پا اللہ سوک لازم اول نشکولے،
واجب ول نشي کوله ازرو رحم کرم په خپل پزان واجب کړی دي چې مخلوق په پیدا کوم او هدایت به وته کوم. مخکې صورت کې الله پاک د دنیا نعمتنا او د آخرت د نعمتونو ذکر مسلسل کوي. علم القرآن پدې کې الله په نعمتونو کې یو لوی نعمت ذکر ک ابتدا د تعلیم د قرآن نو کړلا. ځکه دا نعمت د قرآن پدې کې د انسان د دنیا او د آخرت دواړه خیر او برکت راجمع دي. چا چې د قرآن حق ادا کړ، قرآن زده کړ، قرآن بل توخو لکه صحابه کرام، نو د آخرت درجه ورته ملو دي، د دنیا نعمتونه به ورته ملو دي. علم القرآن، دا علم لفظ د عربی د قاعده مطابق دو مفعول غواړي. علم وروي خودل، سی ور خودل، قرآن ورخو. علم القرآن چاته ورخو، د دویم مفعول دی. نو دغه دویم مفعول دی که ذکر نه دی. علم القرآن د علمه لپاره یو مفعول قرآن ذکر شو، دویم مفعول چاته وخو، هغه دویم مفعول نه دی ذکر. نو مفسرین فرمای چې بلا واسطه الله پاک تعلیم د قرآن ورکړی دی. چاته ورکړی دی؟ محمد رسول الله ته ورکړی دی صلی الله علیه وسلم. نو دغه دویم مفعول د پیغمبر علیه السلام شو. د قرآن تعلیم ورکو پیغمبر علیه السلام ته ورکو، او بیا د پیغمبر علیه السلام په واسطه باندې د تمام مخلوق ته ورکړی دی. او یو وجه مفسرین وی چې د نازلولو د قرآن مقصد د تمام مخلوق ته هدایت ورکول، د تمام مخلوق ته خپل اخلاق او خپل اعمال خودل. نو د دې وجه نه خاص مفعول ذکر نشو. نو دویم مفعول نه ذکر کولو کې اشاره عموم ترا چې تمام مخلوق ته الله د قرآن تعلیم ورکو. خلق الانسان علمه البیان، اللہ پاک انسان پیدا کو، علمه البیان او د بیان تعلیم ورکو. نو د انسان پیدا کېدل ځان له یو لوی نعمت دی، او ترتیب طبعی په اعتبار باندې دا نعمت مخکې ذکر کول پکارو چې الرحمن خلق الانسان وعلم القرآن. نو علم القرآن الله مخک ذکر کو او خلق الانسان رستو ذکر کو. اشاره پکې دی ترا چې د انسان د پیدا کولو اصل مقصد ګوره تعلیم د قرآن دی. د قرآن خودل شوی لار باندې تګ دی. د انسان د پیدا کېدو اصل مقصد تعلیم قرآن، او په تعلیم د قرآن باندې تګ دی. لکه نور آیاتونو کې الله دا خبره واضحه کړه چې انسان غوري ته پیدا کړې دی چې ته زما عبادت کې. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت له الله پیدا کړې دی. او ظاهر خبره ده چې عبادت بغیر د تعلیم د قرآن نه کیږي. تبع عبادت سو کې په قرآن کې د تعلیم طریقه د عبادت طریقه زدکا، نو په حق طریقه باندې عبادت وکا. عبادت لپیدائے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، او طریقه د عبادت ته قرآن خی، نو قرآن لازمی دی. دی وجنه د انسان د پیدایش نه مخکې تعلیم د قرآن ذکر شو. بیا د انسان د پیدا کېدو نه رستو چې کوم نعمتونه انسان ته الله ورکوي بشمیره دي، خو په هغې کې خاص طور باندې
تعلیم د بیان ذکر شو. علمه البیان، اللہ پاک تعلیم ورکړي انسان ته د بیان کولو. دا ځکه چې د کومو نعمتونو تعلق د انسان د وجود او د بقا سره دی. مثلا خوړل، سکل، یخنی، ګرمي، د دې نه بچ کېدل، د اوسېدلو انتظام، په دې نعمتونو کې خدا تمام حیوانات د انسان سره شریک دي. خو هغه نعمت چې د انسان سره خاص دی په هغې کې تعلیم قرآن اول او تعلیم د بیان دا دویم ذکر شو. ځکه په خپله پوهېدل او بل پوهول دا په تعلیم باندې دي. نو تعلیم د قرآن او تعلیم د بیان دا ذکر کړل الله پاک. اوس دا بیان دا په ژبه باندې هم کېږي او په لیکلو باندې هم کېږي. یو بل سره ځان پوهول او بل پوهول د دې چې څومره طریقې دي علمه البیان کې الله راوستل. کاغه په لیکلو وي، کاغه په ویلو وي، او که په دې جدید آلاتو باندې وي. بیا د مختلفو علاقو، د مختلفو قومونو، د مختلفو زمانو دا ژبې دا ټول په تعلیم د بیان کې الله پاک راجمع کړي دي. علم الاسماء كلها وعلم آدم الاسماء كلها. آدم علیہ السلام ته ټول نمونه الله خو دا تمام اشیاء پکې راغلي. الرحمن علم القرآن، اللہ پاک چې نومې رحمان دی هغه ذات دی. علم القرآن چې تعلیم د قرآن ورکړی دی. خلق الانسان، اللہ پاک انسان پیدا کړی دی. علمه البیان، تعلیم ورکړی دی د بیان کولو. بیان خپل معنی ښکاره کول، نو په زړه کې چې څه دي هغې ښکاره کول. الشمس والقمر بحسبان، نور او سپومه روان دي بحسبان په حساب باندې. د نور خطل پریوتل، دارنګ د سپومه نوې میاش پیدا کېدل او بیا رو رو ختمېدل. یو نظام باندې الله پاک روان کړی دی. موسمونه په دې باندې بدلیږي را بدلیږي. یو خاص قانون باندې دا نظام روان دی، مجال نشتا. یو ساعت یو ضربر دا د خپل حساب کتاب نه اخوا دی خواشي، د خپل دایره نه بهر قدم کېږي. نو د خپل مالک او د خالق ورکړی شوو احکامو باندې نور اوس په مې روان دي. نو دا د انسان خدمت کوي، کوتاهي نه کوي، ہر وقت په خپل ډیوټي کې مشغول دي. انسان دوی نه عبرت او اخلاق تم خپل ډیوټي او پیژنه. الشمس والقمر بحسبان، نور اوس په مې دواړه په حساب باندې دي. دواړو لپاره یو حساب دی. والنجم والشجر يسجدان، بیتنے بوٹی والشجر تندار ونی یسجدان سجدے کئی اللہ تا. والنجم والشجر، نجم اغی بوٹ توی چې دا غی زیلے خوریگی او تنه نوی، او شجر اغی ونی توی چې دا غی خپل تنوی. ہر قسم بوٹی که تندار دی که بیتنی دی ټول الله ته سجده کوي. او سجده کول انتهایی تعظیم او طاعت او تابعدار علامه ده. نو دې کې مراد د هرې ونې بوټي، زیلې، پاڼې، ګلونه، میوې
الله چې کم کار له پیدا کړي او مقه کار کوي دا تابعداري ضروري کم مقصد له چې الله پیدا کړي او مقه مقصد به پوره کوي د انسان په فایده باندې برازي نو دا د هر یو بوټي که تندار دی او که بې تنې دی دا خپله ډیوټي ده او ډیوټي پوره کوي نو هر مخلوق په خپله ډیوټۍ لګیا دی د خپل رب تابعداري کوي خپله فایده یې چېرته کمه نه کړله او د دې تابعدارۍ نه تعبیر کېږي په سجدې باندې هر شی سجده کوي که تندار دی او که بهتري دی سجده کوي یعنی د الله تابع دی کم خاصیت چې پکې الله پیدا کړی خاصیت یې ایر نه کړ خپله ډیوټي خطا نه کړله والنجم والشجر یسجدان بهتنې بوټي او تندار بوټي یسجدان سجده کوي تابعداري کوي د حکم الهي والسماء رفعها ووضع الميزان اسمان الله پورته کړی دی ووضع الميزان او تلم الله پاک پیدا کړی دی رفعا او وضعا دا دو متقابل الفاظ دي رفع معنا پورته کول وضع معنا ښکته کول اول اسمان الله ذکر کا پورته کړی دی نو دې کې ظاهري بلندی او معنوي بلندی دواړه راغلل درجه اوچته کېدل اسمان د ځمکې په نسبت باندې بالا او برتر دی د اسمان مقابله کې ځمکه د ښکته ده وضع د تلې دا په دې منځ کې رااله والسماء رفعها ووضع الارض ځمکه ښکته کړله نو ځمکه ښکته ده اسمان پورته دی تلې دې منځ کې ځوړنده کړی د انصاف دپاره نو د ځمکې او د اسمان د پیدا کېدو غرض عدل قائمول دی او د عدل قائمولو دپاره تله ده عدل او انصاف د ځمکې او د اسمان د پیدایش غرض او مقصد عدل او انصاف قائمول او عدل او انصاف په تله باندې دی میزان تله یو دا معلومه تله ده چې په دنیا کې په تول کېږي د بندیانو حق عدل او انصاف سره ورکېږي او په لفظ د میزان کې هر هغه آله داخله ده چې د یو څیز مقدار په متعین کولی شي که هغه د دوو چاپړو تله ده او که دا نوې آلات دي چې په دې باندې مقدار متعین کولی شي دا ټولې تلې دي نو تلم الله پیدا کړه والسماء رفعها ووضع الميزان دا اسمان الله پورته کړی دی ووضع الميزان او تلم کې خودلې دا الله تطغوا في الميزان چې تاسو زیاتی مکوي پتل کې چې چاله سور کوي نو کم مور کوي چانه چې اغشتل کوي نو زیات ته ما اخلي ناپ تول کې کمی زیاتې کول د هلاکت یو سبب دی ویل للمطففین چې چانه اخلي زیات اخلو چې چاله ورکې نو کم ورکول کې الله تطغوا فی الميزان چې زیاتې مکوي پتل کې واقیموا الوزن بالقسط او سیده کې وزن په انصاف سره ولا تخسروا الميزان کمی مکوي پتل کې ناپ تول کې کمی زیاتې مکوي والارض وضعها للانعام دا ازمکه الله ویل کړی دا للانعام د مخلوق د پاره والارض وضعها ازمکه الله ویل کړی دا للانعام مخلوق د پاره انام
هر جاندار چې په دې ځمکه کې اوسېږي، هر روح والا، نو په دې کې انسان دی او که پیری دی او که دا نور روحونه والا دي، دا ټول په دې کې راغلل. والارض وضعها للانام، دا ځمکه الله ویله کړې ده للانام د مخلوق د پاره، فیها فاکهة چې په دې کې میوې دي. فاکهه داسې میوې ته ویلی شي چې عادتا د خوراک نه پس د خوند او مزې دپاره خوړی شي، مړېدو دپاره نه وي، د خوند او د مزې دپاره خوړی شي، نو هغې ته فاکهه وي. والنخل ذات الاکمام، او قجری دی ذات الاکمام چې غلاف او پردے والا دی. کجورا ذات الاکمام، اکمام جمع د کم دا، او کم پمانا د غلاف. د کجوري په دې ونه کې چې کله دا کجوري پیدا کیږي، نو اول په دې کې داسې یو بند لستوڼې غوندې پیدا شي، یو لستوڼې غوندې پیدا شي بند، او دننه هغه داسې ډک غوندې ښکاري. نو بیا د کجوري په دې تنه کې د دې ځمکې نه خوراک ورخیږي، او دغه بند لستوڼې په مزه مزه غټیږي. نو چې د غټېدلو یو خاص مقدار ته ورسېږي، نو دغه لستوڼې دا سراسر اوښلېږي، یو چوت پکې را پیدا شي، او په هغې کې دننه جاروګۍ شانتې جوړه ده، او هغه ورو هغه غټېږي، نو دا لستوڼې بیا تنګ دی اوښلېده، او دا جاروګۍ په مزه مزه غټېږي، او د دې نه بهر راوځي. دا غونګر د قجورو په دې لستوڼې کې دننه جوړ شو، نو دې لستوڼې ته کم وایي. او بیا دې نه دا جارو را بهر شوله، او په دې جارو کې تارونه دي، او په یو یو تار باندې نقطه لګېدلې ده، او هغه نقطه رو رو غټېږي، او د قجوري دانې ته جوړېږي. اوس دغه کم دغه لستوڼې پښتو کې به دې ته څه وایي؟ خو زمونږ د علاقې خلک ماشومانو دي به ورته قاشقه ویله، د قجورې قاشقه. نو دا اکمام جمع ده، دا قجورې ذات الاکمام په دې پرده کې دننه پیدا کېږي چې ګنده هوا پې ونه لګېږي، ګرد و غبار پې ونه لګېږي، نو دې پرده کې دننه د دې جوړښت شو. والحب ذو العصف والریحان، او دانیم الله پاک پیدا کړی دي. حب دانا، غلې پکې ټول رالل، غنم، جوار، اوربشې، دال، مسور، روجې، دا تمام دانې په دې حب کې راغلي دي. ذو العصف، دا یو یو دانا دا په یو پرده کې پټه پیدا کېږي، یو بوس دی چې په هغې کې دننه پیدا کېږي. هر شی چې د الله پاک پیدا کوي دنیا ته رالیږي، پیک کړی رالیږي، پیکنګ شوی دی مخکې. الله په خپل قدرت باندې دا یو یو دانه په پرده کې پیک کړی رالېږلې ده چې خراب هوا، مچ ماشې، ګرد و غبار پې ونه لګېږي. یوه یوه دانه درله په غلاف کې بند راغلې ده. غافل انسان لږ توجه کا، ته چې کوم خوراک کې که د جوارو که د غنمو روټۍ خورې، د جوار او د غنم دا یو یو دانه تاله په پرده کې پټه راغلې ده. که ته دال مسور خورې، روجې خورې، دا یو یو دانه تاله الله په خپل قدرت په پرده کې پټه را لېږلې ده.
بیا دغه پرده بیکار نه ده، دغه بوس ستا د حیواناتو خوراک دی، دانې یې ستا خوراک دی. په یو یو دانه باندې څومره مخلوق محنت کړی دی، نور په مخلوق دی هغه په محنت کړی دی، رڼا او ګرمي ورکړې ده، سپومې په محنت کړی دی، دانې یې په بره راښکلي دي، اوبه پکې څومره لګېدلې دي، ځمکه پکې څومره لګېدلې ده، څاروو پکې څومره کار کړی دی، انسانانو پکې څومره کار کړی دی. غلی پیدا شو تاله تیاره نوړی خولې له راله، چېرته دې په الحمد ونه ویله، الحمدلله په شروع کې دې بسم الله ونه ویله. د الله پاک د دې نعمتونو شکر دې ادا نه کړ. ستا هم خوراک دی، ستا د زناور هم خوراک دی. والحب ذو العصف والریحان، او دانه د پردو والا غلاف والا، والریحان، ریحان خپل معنی خوشبو. د دې ځمکې نه پیدا کېدونکې ونې بوټي په دې کې قسم قسم خوشبویې دي، خوشبوداره ګلونه او میوې دي پکې. او کله کله دا لفظ د ریحان په معنا د مغز هم راځي او په معنا د رزق هم استعمالیږي. رزق خرجت اطلب ریحان الله، راوتم چې رزق د الله تلاش کوم ځان. والریحان، الله پاک ریحان هم پیدا کړی دا، خوشبو هم پیدا کړی دا، خوشبو ګلونه میوې هم پیدا کړي، رزق هم پیدا کړی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم کم د نعمتونو د خپل رب تکذبان تاسو به نسبت د دروغ کوئ، تکذیب به کوئ. اے پیریانو بنی آدمو، آلا نعمتنا ربکما، ستاسو د دواړو رب. چاته خطاب دے؟ انسان او پیری تا. خلق الانسان من صلصال، اللہ پاک چنو میں رحمان نے پیدا کری دے انسان لرا من صلصال، صلصال خورا او بچی یوزی شي خطه جوړه شولا او بیا اوچ شي خلاصه د خطه د خوري. او فخار هغه ته وی چې د دې خطه نه څه شی جوړ کړي په اوره پوخ کې او بیا هغه کلنګاري کوي او کلنګيږي، نو دې ته فخار وی ټیکره. خلق الانسان من صلصال کالفخار، الله پیدا کړی دی انسان لرا د مټینې خاورې نه، د اوچې کړې خټې نه، کالفخار پشانتې د ټیکرې. وخلق الجان من مارج من نار، پیدا کړی دی الله پاک الجان نه پیریانو لرا، جنس پیریان، من مارج من نار د اور د شغلې نه. د پیریانو په پیدایش کې غټ جوس چلے نو دا اور دی. خلق الانسان، اللہ پیدا کرے انسان لرا من صلصال کالفخار، کرنگیدن کے خورنا پشانت دا ٹکری. وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کرے اللہ پیری لرا من مارج من نار دا اور دا شغلین. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس پا کم کم دا نعمتونو دا خپل رب تاسو تجذیب کوئے اے پیریانو بنی آدمو. رب المشرقین و رب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، دا اللہ رب دا مشرقین دی اور رب دا مغربین دی. رب المشرقین، مشرق د نور را خطوزه، مغرب د نور د لوبیدوزه. نو مشرق او مغرب خو یو دی.
دې کې رب المشرقین و رب المغربین ویل شوی دی. دا انور چې د سحر راخیږي نو پرون چې په کوم ځای راختلی دی نو نن په هغه ځای نه دی راختلی او سبا له به بیا په هغه ځای نه په بل ځای به راخیږي. نو روزانه د انور راختو ځای نه بدلیږي او دقه شان چې د انور قبلې اړخ ته ډوبېږي مغرب ته نو دې ځای بدلی روزانه خو روزانه په فرق موږ نه پوهېږو. د اوړي او د ژمي که اندازم واغشتله نو په اوړي کې چې دی د کم ځای نه راخیږي او کم ځای ته پروزي نو په ژمي کې د هغه ځای نه نه راخیږي او نه پې پروزي، فرق بیا واضح وي. نو اسې د انور راختو ځای د انور پرېوتو ځای رب المشرق و رب المغرب. او د اوړي او د ژمي فرق چې کې نو رب المشرقین و رب المغربین، او چې روزانه فرق کې نو رب المشارق والمغارب، بیا به جمع ویل کېږي. نو دا الله رب المشرقین و رب المغربین، رب د دوو مشرقو دی او رب د دوو مغربو دی. د اوړي او د ژمي فرق یې وښوده. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم د نعمتونو د خپل پروردگار به تاسو تکذیب کوئ. اے پیریانو بنی آدم، مرج البحرین یلتقیان، الله روان کړي دي دو دریابونه یلتقیان چې یو بل سره یو ځای دي. بینهما برزخ لا یبغیان، د دواړو دریابونو په منځ کې یو پرده ده لا یبغیان چې په یو بل باندې ور اوړي نه. خوږ دریاب او تریخ دریاب دا دواړه یو ځای روان دي. د دې په دې منځ کې د الله د قدرت یو پرده ده چې دا خوږ د تریخ ته نه ځي او تریخ خوږ ته نه ورځي. ډېرو علاقو کې دا دریابونه شته دي، یو خوا تورې اوبه دي بل خوا سپینې اوبه دي او یو بل ته اوړي نه، په منځ کې یو نیغه کیرخه د قدرت جوړه ده. دا تورې اوبه دا ترخی دي، دا سپینې خوږې دي. دا سپین دریاب په قلار باندې مدم روان دی او دا تور دریاب دا تریخ دی کې مد و جزر اوچتېدل او ښکته کېدل دي، غټې چپې پکې وي. او کله په دې تور دریاب کې او طوفان غوندې راشي په دې سپینو اوبو د پاسه وروړي خو داسې لکه اوبو تیل چې نه یو ځای کېږي دا یو بل سره یو ځای کېږي نه. نو دا الله د قدرت پرده ده په منځ کې یو بل ته اوړي نه. مرج البحرین یلتقیان، دواړه دریابونه الله یو ځای روان کړي دي. بینهما برزخ، د دې دواړو په منځ کې یو پرده ده لا یبغیان چې په یو بل باندې اوړي نه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم د نعمتونو د خپل پروردگار با تاسو تکذیب کوئ. اے پیریانو بنی آدم، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، راوزی منهما د دې دواړو نه، د مجموعې د دې دواړو نه، یعنی د دې تریخ دریاب نه روزي، د خوږ دریاب نه مرغلره نه روزي. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، راوزی د دې دواړو دریابونو نه اللؤلؤ والمرجان، غټې مرغلره او وړې مرغلره. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم د نعمتونو د خپل رب تاسو تکذیب کوئ پیریانو بنی آدمو. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، دے اللہ پاک لردی الجوار بحری جہازنا کشتے المنشآت فی البحر کہ پا دریاب کی اوچتی دی کل اعلام دغرون پشانتی، پا دریاب کے بادبانی کشتی چی روانی لکچغر روان دے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس پا کم دا نعمتون دا خپل رب تاسو با تکذیب کوئے اے پیریانو بنی آدمو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سورة الرحمن ویشتم سپارہ شپگشتم آیات. كل من عليها فان. دزمکے او د اسمان تمام مخلوقات دا اللہ پاک نخپل حاجتنا غواړي او اللہ پاک دے تمام مخلوقات و حاجتنا پورا کئی. خدا سے وقت برائشی کہ دا تمام مخلوقات بختم شی او صرف یو ذات دا اللہ پاک دا باقی پاتی کی گی. نور دا تمام مخلوقات ختمی گی. کل من علیہا فان. تمام مخلوق فنا بشی. من علیہا سوک چی پدیزم کری. کل من ہر غسوک علیہا چی پدیزم کری. پدی با فنا رازی کہ انسانان دی کہ پیریان دی کرانور مخلوقات تی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی با پاتشی صرف ذات دا پروردگار ستا کہ دا لوی بزرگے او دا اکرام خاون دے. کل من علیہا ہر اغا مخلوق چھ پریزمہ کرے دا بفناشی. نو دا اسمان مخلوق یاد نکو. پزمکہ چھ سوک دی من علیہا پریزمہ کری دا بفنا کی گی. نو اغا اسمان والا خو یاد نکر. نو دینا دا نلازمی گی چھ گنی دا اسمان مخلوق با پاتی شی و دا زمکہ اغا بفناشی. دا زکہ چھ بل آیات کے اللہ فرمائی کل شیء ہالکن. ہر یو شے ہلاکی دن کے لئے الا وجہا مگر صرف ستاد پروردگار ذات چلے دا باقی ہوئی. نور تمام مخلوقات کزمکہ کی دا اسمان کی ری کدا اسمانون و دزمکہ لاندے باندے چرتری اب ٹول فنا کی گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. وجہنا مراد ذات دا اللہ رے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ستاد رب ذات بباقی پاتشی.
ربک پدې کې دا کزمین دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تراجع دی او پدې کې دا سید الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خاص اعزاز و اکرام دی کله وته عبده وی او کله وته الله پاک خپل ځان ته نسبت کوي محبوب استاد پروردگار ذات به پاک پاتې شي نظمک و اسمان چې پدې کې څومره مخلوقات دي دا ټول فانی دي فنا کېدونکي دي او یو ذات د الله باقی دی د فانی کېدو نه مراد دام کې دي شي چې دا ټول سيزونه په دې وخت کې د خپل ذات په اعتبار باندې فانی دي بقا والا نه دي دوام او بقا پکې نشتا او دام ممکن نه چې د قیامت پر ورځ باندې دا معنام کې دي شي چې د قیامت پر ورځ به دا ټول فنا کېږي اوسم فانی دي خو د قیامت پر ورځ به فنا شي ويبقى وجه ربك او بعض مفسرین فرمای وجه ربک د دې مطلب دا دی چې د کوم سيزونو رخ الله طرف ته هغه سيزونه به باقی پاتې کیږي نو په دې صورت کې معنا د آیات دا شولا چې کل موجودات په دې کې بقا صرف هغه سيزونو ته ده چې د کوم سيزونو نسبت الله ته کیږي اللہ طرف والا لی پدے کے دا اللہ ذات و صفاتم دی او پا مخلوقاتو کے چکم اعمال او کم احوال لی او دا اللہ سر تعلق وی اغا اعمال او احوال بم باقی پاتی کی گی دا پیریانو د بنی آدمو د فرشتو هغه کارونه چې د الله د رضا د پاره دی الله طرف ته رخ دی هغه کارونه نه فنا کیږي او د دې خبره تایید د قران په آیات کې اجتماع عندکم ينفد ما عندکم ينفد وما عند الله باق تاسو سره چې سدي ينفدو هغه ختم شي وما عند الله باق او کم سيزونه چې الله سره دی هغه باقی وي تاسو سره مال او دولت ته فنا بشي تاسو سره طاقت او قوت ته فنا بشي تاسو سره راحت ته فنا بشي خوشحالي در سره فنا بشي غم در سره فنا بشي محبت در سره فنا بشي دشمنی او عداوت ته فنا بشي او سچ الله سره دی هغه به نه فنا کیږي کم سيزونه چې د الله د رضا د پاره دي نه ختميږي کني کې د اوکړه پسینه لو کنه لو کیږي خرابيږي نه برباديږي نه ويبقى وجه ربك باقی به پاتې شي صرف ستا پروردگار ذات یا هغه نیک اعمال چې د الله د رضا د پاره ابم باقی وي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام اگر رب ذل جلال چې هغه د لوی جلال او د عظمت خاوند دی د لوی خاوند دی والاکرام او د عزت خاوند دی حقیقت کې د عزت او د عظمت خاوند صرف الله الله په خپل باندې صاحب عظمت ته صاحب جلال دی خو د دنیا د بادشاہانو په شانته نه د دنیا بادشاہان عزت و سرشتا جلال و سرشتا خو غریب ته نظر نشتا کمزور مخلوق ته نه ګوري توجه نه کوي او د الله عظمت او جلال شتا خو سره د عظمت او د جلال مخلوق ته توجه ده مخلوق لم اعزاز ور کوي اکرام ور کوي بشمار نعمتونه ور کوي د مخلوق دعاګانې اوري درخواستونه اوري
او ذل جلال و الاکرام دا اللہ داسی صفتون دی چه پا دی صفتون دا اللہ نسوال کے ہر سوال بڑی قبلی گی. نزکہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی الذو بیا ذل جلال و الاکرام، لازم کے ازان باندے دا ذکر چی یا ذل جلال و الاکرام، پخپل دعاگانے کی یا ذل جلال و الاکرام یاد ساتے دعا کوئے نو دا با قبلی گی. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها رغ مخلوق چه پدیز مکدے فان الندا فنا کی دن کرے ويبقى وجه ربك او باقی بپاتشی ذات دا پروردگار ستا ذو الجلال والإكرام چه خاوند بزرگے دو دا عزت دو دا عظمت دے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس پا کم کم دا نعمتونو دا خپل پروردگار تاسو با تکذیب کوئے اے پیریانو بنی آدمو. یسألہو من فی السماوات والارض، سوال کئی دا دے اللہ پاکنا. یسألہو سوال کئی دا دے اللہ پاکنا من اغا مخلوق فی السماواتی چی اسمانونو کری والارض او کپزمک کری. دا اسمان مخلوق دا زمک مخلوق طول اللہ تا محتاج اور طول حاجتون دا اللہ نغواری. زمک والا مخلوق دا خپل ځان مناسب حاجتون دا اللہ نغواری، رزق غواری، صحت غواری، عافیت غواری، آرام غواری، راحت غواری، پا آخرت کے مغفرت غواری، رحمت غواری، جنت غواری. دا دزمک مخلوقات تی خپل حاجتون غواری. او دا اسمان مخلوق خوراک سکاک تا محتاج نلی، خدا اللہ رحمت او مہربانے تا ہر وقت محتاج دی. اغویم دا اللہ نا مغفرت غواری، رحمت غواری، خپل حاجتون غواری. یسألہو من فی السماوات والارض، دے اللہ پاک نسوال کئی اغا مخلوق تی آسمانونو کری او کپزمک کری کل یوم ہوا فی شأن. کل یوم دا اللہ پاک ہر روز فی شأن پیو حالت کیوی. یا یسألہو من فی السماوات والارض کل یوم، سوال کئی دے اللہ پاکنا اغا مخلوق چی اسمانونو کی او کپزمک دی کل یوم ہر روز سوال کئی. دا سوالونو دا درخواستونو اللہ پاک تا روزانہ کی گی. او دا روزنا مراد سشی دی کل یومن، دا دے روزنا مراد زمن دا شپا او دا روز یا 24 گھنٹے ندی، عرفی روزتنا مراد نرا بلکہ مطلقاً دا دینا وقت مراد دی. یسألہو من فی السماوات والارض، سوال کئی دے اللہ نا اغا مخلوق چی اسمانونو کری او کپزمک کری کل یومن فی کل وقت پہر یودا او وقت کے ہر وقت کے سوالونا کئی. دا تمام دنیا مخلوقات پا مختلف علاقوں کے پا مختلف زمانوں کی پا مختلف جببان دا اللہ نے سوال کی پل حاجتنا غواری. او دا زمک او دا اسمان دا ہر مخلوق دا ہر یو فرد زان لزان لبیشمیر حاجتنا دی او دا تمام حاجتنا ار وقت اللہ نے غواری، اللہ اوری، اللہ ورکی، حاجتنا پورا کی. کل یوم ہر وقت ہوا فی شأن، ہر وقت اللہ پیو خاص شان کرے، پیو خاص حالت کرے. جمدی کول کئی ہر وقت جمدی کول کئی، چالا جنور کئی، چالا مرگ ور کئی، چالا عزت ور کئی، چالا ذلت ور کئی، چالا صحت ور کئی، چالا بیماری ور کئی.
چاله مصیبت ورکی چاله راحت ورکی سوک خندئی سوک جڑئی سائل تا سوال مطابق عطا ورکی چاہتا گناہ معاف کئی جنت ورکی چاله دوزخ ورکی چاله حکومت و اقتدار ورکی سوک پزمک را خلاصی کل یوم هو فی شأن ہر وقت کے اللہ پاک پیو خاص شان او پیو خاص حالت کی یسألہ من فی السماوات والارض سوال کئی دے اللہ پاکنا من اغا مخلوق فی السماوات چی اسمانونو کری والارض کپزمک کری کل یوم هو فی شان ہر روز و ہر وقت کی اللہ پیو خاص شان کی پیو خاص حالت کی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم کم دا نعمتونو دا خپل رب تاسو دوالا تکذیب کوئے اے پیریانو بنی آدمو سنفرغ لکم ایها الثقلان سنقصد لکم ایها الثقلان سنفرغ لکم ثقلان دا تسنیه دا دا ثقل تسنیه اور ثقل مانا بوج وزن ثقلان مانا دو بوجنا مراد تیو انسان او بل جنات پا عربی جبا کے ثقل دا سیسیس تویلی کی گی کہ وزنی بھی یا قدر و قیمتی بھی دیو جن پیغمبر علیہ السلام فرمائی انی تارک فیکم الثقلین زپتاسو کے دو سیزونا پری خودون کی یما دو وزندار قابل قدر سیزونا یو کتاب اللہ او بل سنت دا پیغمبر علیہ السلام دیتے ثقلین ویلے وی کتاب دا اللہ قرآن اور سنت دا پیغمبر علیہ السلام دا قابل قدر دی قدر و قیمت والا سیزون دی نو دا انسان او پیرے دا قابل قدر دی وزندار دی ثقلین نمراد وزندار قابل قدر سیزون دی کہ یو انس او بل جن پزمکہ چکم مخلوق اسی کی نپاغے کے پیریان او بنی آدم دا قابل احترام او قابل قدر دی سنفرغ لکم ایها الثقلان سنفرغو زرد چه من با فارغ شو نو فراغ دا شغل مقابل لے یو بندہ پا یو کار کے مشغول وی نو اغا شغل پریگ دی نو بندہ فارغ شو یو کار پریگ دی بل شروع کی اس اللہ پاک خدا سے نرے کہ یو کار کئی نو بل تا ازگار نرے نو دا یوے پریگ خود نو بل کاری شروع کو دا اللہ کارون دا سی دی کہ پا یو کار کے اللہ مشغول دی نو دا مشغولتیا دا بل کار دا پارا رکاوٹ ندے مانع ندے نو دے دے کہ دا سنفرغو مطلب دارے کہ دا عام و انسانانو پشان چے فراغی دل ندی بلکہ دے دے کہ مطلب پورا توجہ کولی یو کار تا پورا توجہ کول نو دا دنیا دا حالت دا سری چی پا دنیا کے ہر مخلوق دا اللہ نا خپل حاجت غواری اللہ والا پورا کئی دا یو شغل لے نو دا سلسلہ با دا قیامت پرز باندے مکمل بنشی بندیانو سوال کول او اللہ والا حاجت دونا پورا کول دا با دا قیامت پرز بنشی نو اللہ وی زبا متوجہ شما دا دے مخلوق حساب کتاب تا صرف یو کار حساب کتاب
عدل انصاف سره فیصله کول نو سنفرغ لکم سنقصد لکم ایها الثقلان. اے پیریانو بنی آدمو ستاسو حساب کتاب ته زه متوجه شم، نور کارونه به نه کوم. په دنیا کې چې کوم حاجتونه غوښتل او حاجتونه پوره کول دي دا سلسله به بند کما او ستاسو حساب کتاب او عدل او انصاف ته به پوره توجه کما. سنفرغ لکم ایها الثقلان، زرد چې موږ به قصد او اراده وکړو، توجه به وکړو. ایها الثقلان، اے پیریانو بنی آدمو، اے دو وزندارو قدرمنو، ستاسو حساب کتاب تا سنفرغ ځان به فارغ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم کم د نعمتونو د پروردگار خپل تاسو به تکذیب کوي اے پیریانو بنی آدمو. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے ڈلی د پیریانو د بنی آدمو، ان استطعتم کچر تاسو طاقت لرے، ان تنفذوا چ تاسو اوزے، من اقطار السماوات والارض د طرفونو د اسمانونو او د ځمکې، فانفذوا اوزے. لا تنفذون تاسو وتی نشئ الا بسلطان، مگر په قوت سره، او قوت در سره نشته. د قیامت پر ورځ باندې د ذره ذره حساب کتاب بکیږي. خو په دغه ورځ باندې نیک عمل والا هغه به انعامات ورته ورکېږي، خوشحالیږي به. خو دې بد عملو ته به سزا ملاویږي. نو د سزا چې څوک ووري خو هغه کوشش کوي چې وتښتم او دا سزا راته ملو نشي. مجال شته چې څوک وتښتي؟ د تېښتې درک نشته، هیڅ څوک هم تېښته نشي کولی. په دنیا کې د مرګ نه تېښته نشته، په قیامت کې د حساب کتاب نه تېښته نشته. په دنیا کې په عدالت کې چې په یو سړي باندې جرم ثابت شي، نو کله به اورېدلي چې فلانې مجرم د عدالت نه وتښتېده، د پولیس نه هم وتښتېده، اتکړی د لاسه وویسته لاړ وتښتېده، او پولیس د مجرم په گرفتارولو کې کامیاب نشو. کله کله د جیل نه هم تېښته کېږي، فلانې د جیل وتښتېده. نو د قیامت پر ورځ د فرشتو د لاس هم نشي تښتېدی، د الله د عدالت نم نشي تښتېدی، او د جهنم نم نشي تښتېدی. دنیا جدا شوی دی، د کمزورو په لاس کې ده. آخرت د الله په دست قدرت کې دی، بنده ته تېښته نشي کولی. یا معشر الجن والانس، اے ډلې د پیریانو د انسانانو، ان استطعتم کچر تاسو طاقت لرے، ان تنفذوا چه تاسو اوزے، من اقطار السماوات دا طرفونو دا اسمانونو دا ازمکے، فانفذون اوزے. دے پیریانو لا اللہ پاک دا انسان پا نسبت باندے زیاد قوت ورکڑے دے دے اسمانونو پورم خیجی، انسان نخیجی. نو دا پیریانو ذکر مخ کہ یا معاشر الجن، اے ڈلے دا پیریانو او دا انسانانو، کدا تیخت خیال کوئے نو تختے دے نشی. پا دنیا کے چھ ملک الموت دا مرگ فرشتراشی، حصوک لا تروسا تختے دلی ندی، بچشوی ندی. نو دارنگی میدان حشر کے کتیخت کول غوالے نو تختے دے نشی. زخپل قوت بانے آزمائش اوکے، کستاس پخپل قوت بانے سا اعتماد وینو دے او تختے، دا اسمان او دا زمکی دا دیرین وطی نشے. دا سا آسان کار ندے، دے دا پارا دیر قوت پکار دے، قدرت پکار دے. او اے پیریانو بنی آدمو وہ رہتا سر دم طاقت نشتا.
نو نه د مرګ تختیدې شي او نه میدان حشر نه تختیدې شي. د ځمکې او د اسمان د حدودو نه تختیدې نشي. فرض که الله طاقت درکو او تختې نو د الله د قدرت د احاطې نه به چېرته ځي؟ یو ځای کې تېښته نشته. وی میدان حشر کې چې دا هیبتناک منظر وویني نو دا بعض انسانان به تېښته کوي، خو چې کم طرف ته تېښته کوي نو مخې ته فرشتې ولاړې دي، نو کم خوا به ځي؟ واپس خپل ځای ته پخپله بیا راځي، واپس بخپل ځای له راشي. یا معشر الجن والانس، اے ډلې د پیریانو د بني آدمو، ان استطعتم کچره تاسو طاقت لرئ، ان تنفذوا چې تاسو بهر او تخته اوځئ من اقطار السماوات والارض، د کنارو د اسمانونو او د ځمکې نه، فانفذوا اوځئ، لا تنفذون الا بسلطان، وته نشئ تاسو مگر په قوت سره او قوت در سره نشته. دا الله د حکومت نه تېښته کولی نشئ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم کم د نعمتونو د خپل پروردگار تکذبان تاسو به نسبت د دروغ کوئ. اے پیریانو بني آدمو، يرسل عليكما شواظ من نار، يرسل را خوش کولی بشی علیکما پتاسو باندې شواظ شغله من نار دا اور، ونحاس اولوگی فلا تنتصران، نو تاسو بدل نشئ اغشتے. دغه وقت کې مجرمانو باندې د اور شغله برازي. شواظ ستوي د اور شغلا چې لوګي پکینی نو داسې د اور شغله ته شواظ وای. او نحاس ستوي اغه لوګي ته وای چې پاغه کې د اور رڼا نه وي. نو پیریانو بني آدم ته الله وای چې پتا سو به د اور شغلې وي او پتا سو به لوګي را پرې خودي شي. د حساب کتاب نه پس مجرمان چې جهنم تلال شي، دو قسم عذاب وي، یو اور وي د اور شغلې وي چې لوګي به پکې نه وي، او دویم لوخړې دي لوګي دي چې هغه کې د اور رڼا به نه وي. پیریانو بني آدمو د اسمان د کنارو نه وتی نشي، ستاسو د وس خبره نه ده. او که د اسمان د کنارو نه د وتو ارادم وکړله نو هر طرف ته چې منډه وهې یا به د اور شغله درځي او یا به لوګي در پسې درځي. نو فلا تنتصران، انتصار د چا مدد کول او د مصیبت نه استل، نو د عذاب الهی نه بچ کېدو د پاره اے پیریانو بني آدمو څوک به د چا مدد نشي کولی چې د عذاب نه بچاوي وکړي. فلا تنتصران، نو تاسو امدادم د یو بل نشي کولی خو بدلم نشي اغشتي. يرسل عليكما شواظ من نار، پرې خودي بشي دا خوشي کولی بشي پتا سو دوالو باندې شواظ من نار شغلې د اور، ونحاس اولوگی فلا تنتصران، نو تاسو به د یو بل امدادم نشي کولی د یو بل بدلم نشي اغشتي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء، فكم وقت چې اسمان پرقو چوي، فكانت وردة كالدهان، پس شي بدا اسمان وردة كالدهان، دې به تک سور لکه د ګلاب په شانتي سور شي. اسمان بسرا ټوټه شي ګلابي رنګ، کدهان د دې دا تیل چې سره کړی شي او ویښ کې هغه کم سره تیل پاتې شي، تیل چټ وته په اردو کې وایي د تیلو خیرې. فبأي آلاء ربكما تكذبان،
پس پا کم کم دا نعمتنو دا قبل پروردگار تاسو تکذیب کوئے اے پیریانو بنی آدمو فیومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان پس پا دا غیر وزبانے لا يسألو تپوس بنشی کولے عن ذنبه دا گناہ دا انس ولا جان نہ دا انسان نو نہ دا پیرینا سوال بنشی کولے ولی با دا انسان و دا پیرینا دا گناہ تپوس نشی کولے وی دا دے مطلب دا دے چی دا تپوس بتی نکی گی چی فلانے گناہ دے کڑے رو کدے ندا کڑے وی دا زکا چی فرشتو عمل نامہ کی لکلی دی چی دے کڑے دا لوح محفوظ کی دا اللہ پا علم ازلی کی لکلی دی چی دا فلانے گناہ دے کڑے دا نو دا تپوس با نشی کولے لا يسأل عن ذنبه دا گناہ بارا کی بدا تپوس کی کڑے دا کڑے ندا کڑے البتہ دا تپوس با کی گی ولی دے کڑے دا کڑے خود دا ولی دے کڑے دا دا فلانے گناہ ولی دے کڑے دا اور دا دے تپوس ضرورت نشتا کہ کڑے دا کڑے ندا کڑے وی دا زکا کہ دا ہر انسان پا دے چہرہ دا گناہ یو علامہ بلگی دلیوی او چھ مخت فرشتے اگوری پوئی بچی چھ دا فلانے کار کردے دے او بیا دا اغی نشانے پا وجبان دے جہنم تبدی کور کلیشی یعرف المجرمون بسیماہم مجرمان پا خپلو علاموں پہ جندیشی دا تپوس ضرورت نشترے البتہ دا تپوس بکی گی ولی دے کردے دا دا یو زورنا ورکی گی بچی ولی دے کردے دا او بعض وقت دا انسان میں انکارم کی مانا نہ کرے واللہ ربنا ما کننا مشرکین زمان پا اللہ قسم چی زمان رب دے ما کننا مشرکین منگا دو شرک کرے نہ دے بیا والا پخلے بانے مہرو لگی الیوم نختم علی افواہیم اللہ وی پا دے خلوب والا مہر اولگو لاس پہ بے پخپل بانے گواہی شروع کی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ پس پا دا غیر وزبان تپوز ونشی کولے دا گناہ دا پبارکے یو انسان نیا پیرینا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یعرف المجرمون بسیماہم پی جندی بشی مجرمان گناہگاران بسیماہم پخپلو علامو باننے چدا طور مخونے نیولی دا شنیشنے سرگی نیولی وی نو پا دے بانے با فرشتہ پیگی چدا کدا دا جرمو ندی پخپل پی جندیشی فیؤخذ بالنواسی والاقدام پس نیولی کیگی بدوی بالنواسی دا سٹو کی دا ویختونا والاقدام و دا دیخپونا با نیولی کیگی دا دی سٹو کی نبی اولیسی اور آبے کاگی دوزخ تا بے غرزی سوک دا دیخپونا اولیسی اور آبے کاگی دوزخ تا بے غرزی سوک دا سٹو کی و دا خپو دا بے دوارو نولیویشی دوزخ تا اغرزولیشی او چالوا فرشتے برایشی نو دا سر اخپی بولا راغوندی کی اوبے تلینو اوبے غرزی پس زنجیرونو بتڑے لکیگی فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ پس نیولی کیگی بدا مجرمان پس دا سٹو کیو دخ پونا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي وَتَبَوَيْ چدا حق جہنم دے يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ چی نسبت دا دروغ بکو دیتا مجرمانو داغا دوزخ نے چتا صبح دوزخ موزخ نہیں ہے دب کے شب کے ہیں داغا دب کے شب کی ندی راشو سے گورا هذه جہنم اللتی داغا دوزخ دے داغا جہنم دے یکذب بها چی دیتا بنسبت دا دروغ کو المجرمون مجرمان یطوفون بینها و بین حمیم آن یطوفون بینها دوی بگرز ولیشی بینها و بین حمیم آن دا دے جہنم دا اور او دا یشیدل او بو ترمنزا کل بے اور کیا چاہی
او کله به ډیرو ګرم اوبو کې غوپکي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم کم د نعمتونو د خپل پروردگار تاسو به تکذیب کوئ اے پیرانو بنی آدمو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سورة الرحمن ویشتم سپارہ شپږ څلوېښتم آیات ولمن خاف مقام ربه جنتان مخکې آیاتونو کې دا کافرانو عذابونه ذکر شو اوس دې آیاتونو کې د مؤمنانو د جنت نعمتونه ذکر کیږي ولمن خاف مقام ربه جنتان د هغه چا د پاره چې هغوی یریږي د خپل رب په مخ کې د ودرېدو نه نو د هغوی د پاره جنتان دوه باغونه وي کم بنده چې د الله نه یریږي د خپل رب په مخ کې د حساب کتاب د پاره ودرېدل د دې تصور او یقین دې په زړه کې وي چې زه به یو ځل الله ته مخامخ کېږم حساب کتاب به کېږي اوس دا یره د ده په خلوت کې هم وي که ځان له په تنهایۍ کې وي نو هم یریږي او که دې په مجلس کې د خلکو سره وي نو هم د الله یره ورسره وي ظاهر او باطن تمام حالاتو کې د ده په ذهن کې وي چې زه به الله ته مخامخ کېږم زما د عمل حساب کتاب به کېږي نو دا بنده د ګناه کار ته نه ورځي ہر قول فعل کے کارا او پٹ پدے بندہ باندے نگران شتا اللہ ہر وقت کے دا بندہ پہ ہر قول پہ ہر فعل باندے پٹ او کارا باندے نگران زمن ہر خبرہ حرکات سکنات دا اللہ مخی نو هیڅ خبرم د الله نه پټیږي نه
چې دا بنده په ذهن کې دا خبره پخوي دې د ګناه کار کوي نه. که عبادت کوي نو وی الله ته مخامخ کېږم، او که د ګناه کار کوي نو وی الله ته مخامخ کېږم. دې ته اخلاص وی، دې ته احسان وی. جبرائیل علیہ السلام یو ځل پیغمبر علیہ السلام ته د یو ناشنا انسان په شکل کې راغی مخامخ، او څه تپوسونه کړي دي. یو تپوس یې پکې دا کړی چې اخبرني عن الاحسان، د احسان نه مې خبر کما ته وایي احسان څه شی دی. نو پیغمبر علیہ السلام ته فرمای ان تعبد الله کأنک تراه، ته چې عبادت کې نو داسې کوا لکه چې ته الله وینې. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، کچره ته الله نه وینې نو داسې خو وایا چې الله ما ویني. نو عبادت په دې طریقه وکړه چې زه الله وینم او که زه نه وینم نو ما الله ویني. نو په دې طریقه چې بنده عبادت کوي نو د کې به ریاکاري نه وي، بل ته نه کوي، الله ته عبادت کوي. او کدا تصور د ګناه په وخت کې بنده وکړي چې ما الله ویني نو دې د ګناه کار هم بیا نه کوي، ما ته الله ګوري ما ویني، نو بیا ګناه لم نه ورځي. نو د ګناه د کار نه منې کېږي او د نیکۍ په کار کې شوق پیدا کېږي. ولمن خاف مقام ربه جنتان، یو روحانی جنت ته بل جسمانی جنت ته، جنت باغ. نو دل دو جنت الله ورکی، دو باغونه ورکی، یو روحانی بل جسمانی. د ګناه کار پرېخې د پاغیم جنت ورکی، باغ ورکی. د الله نه یریدل د پاغیم ولا باغ ورکی. نو د ګناه کار پرې خودل دام عبادت دی. یو بادشاہ د خپل بیبي سره د شپې غپ شپ لگاو. دغه وخت کې داغه مانزه شوق او منځ کې نو دا منځ کې دی وته مال راشه هغه وته منځ کوما د بیا ویل چې مال راشه په منځ کوما ناغه د غوسه کراغ نو لګ سخت به ویل هغه په غوسه کې شول او ته وی چې زدو زخی تمام انځه نه پرې دی د په د خبره باندې خفه شو چې خاماته دوزخی وي کچره زدو زخیم نو تر طلاق ہے. اوس طلاق لفظ چې ویلې شنو بیا شپه خوب نه ورځي او ډیرو چې دا ما سوې ما ته وی چې ته دوزخین او زویم چې که زدو زخیم نو تر طلاق ہے. نو دا پته نه لګي چې زدو زخیم کده جنتیم نو دا طلاق شو که طلاق نشولا. نو بیا په سوال عالمانو نه تپوس کوي. نو یو عالم ورته داسې وایي چې تا چرته داسې د ګناه کار اراده کړې ده چې د الله د رضا لپاره دی بیا هغه پرېښې ده د ګناه اراده او بیا پرېښودل ده چې سوچ کوي او وی زما په کمره کې خاص کمره کې خادمه لګیا د صفائی وغیرہ کوي او زه چې خپل کمرې ته ورلم غیر چاپېره هیڅ څوک نو ما ور بند کړ ور مې کونډه کړ او ما اراده وکړله د بدکار او دغه وخت کې هغه خادمه چې هغې چې ما ته وکتل وی اتق الله د الله نه ویریږه ایها الملک اے بادشاہ د الله نه ویریږه. وی دغه وخت کې دا الله نوم چې واغش فورا زه راغی کار نه رسته شم او هغې ته مې لار خوشې کړه چې وځه لاړه ده. نو دا کار ما صرف د الله د یری نه پرېښی دی کنی بل څوک رکاوټ ما ته مخې ته نو.
دغه عالم وته چې کله ته په تنهایی کې د الله د یرینا د دې ګناکار نه رستو شلې نو ته دوزخی نه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، تل جنت و باغونه دي، استاخذ طلاق نه ده. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هغه چا د پاره چې هغه یریږي د خپل رب په مخ کې د ودرېدو د حساب کتاب د پاره، د هغه د پاره جنتان، دو باغونه د جنت به وي. د مستحق دی د جنت د باغونو، ځکه چې دی د ګناه د کار نه منع شو. دې دو باغونو نه علاوه نور باغونه ذکر کیږي. ومن دونهما جنتان، د دې نه علاوه او د دې نه په درجه کې به کم وي نور باغونه. پیغمبر علیہ السلام د دې آیات په تفسیر کې بیان کړي جنتان من ذهب للمقربین، خاص مقرب بندیان چې د هغې دپاره دوه باغونه دي چې هغې کې هر څه د سرو زرو دي. وجنتان من ورق لاصحاب الیمین، دوه باغونه نور دي من ورق د سپینو زرو لاصحاب الیمین، د عامو مؤمنانو دپاره، خي طرف والی یعنې عام مؤمنانو دپاره دي. او بیا په هغې کې چینې به وي فیهما عینان تجریان. او بل آیات کے نضاختان عینان تجریان، دو چینی دی ناغب جاری وی. او عینان نضاختان، نضاختان جوش کو ان کے لکر فوارے پشانتی. نو نضاختان دا جوش کئی غلے وئی، ہو تجریان جاری نہ دی. نو دا تجریان چیزی نو دا بہتر دی، کمی چینے چی اگا جاری دی اگا بہتر دی. لکه چی جاری شنا اگا لر دے پور رسی. نو دا سلور چینے پدے دے کے ذکر کی گئے، اور سلور باغون ذکر کی گئی. دا رومانی باغون چیزی نو دا دے صفتون اللہ کری دی. زواتا افنان، دیکھ ونی دی او دغه ونی غټو غټو شاخونو والا دی. نو چې شاخونه ډیری نو سورې هم ډیر دی، نو میوې هم ډیری دي. فیهما من کل فاکهة زوجان، ہر قسم میوے جوڑا جوڑا پکی دی. او پدے کے بیا حورانی دی د جنت اغبی بیان الفقیر دی، دام صفت با ذکر کی گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اغا چا دا پارا چیریگی مقام ربه د خپل رب په مخ کې ودرېدونه، جنتان دا غي د پارا دو باغونه بوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس پا کم کم دا نعمتونو دا خپل پروردگار بتاسو تکذیب کوئے اے پیریانو بنی آدمو. ذواتا افنان، دا باغونا چی دی ذواتا افنان دے کے ونے دا شاخونو والا دی. ذواتا افنان دا دو باغونا دا غٹو غٹو شاخونو والا دی، دا ڈیرو شاخونو والا دی. شاخونا غٹ غٹ پچی دی، سوریم گن دے، میویم پکڑی دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فیہما عینان تجریان، پدے باغونو کے عینان چینی بوی، تجریان چاگا بجاری وی، چرے با اچھی گینا چرے با کمی گینا، دا سی چینی چاگا بجاری وی، اچھی گمنا و کمی گمنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فیہما من کل فاکہة زوجان،
پدے دوارو باغونو کی من کل فاکہتن ہر قسمہ میوے بھئی زوجان قسم قسم من کل فاکہتن دا ہر میوے نہ زوجان جوڑے جوڑے بھئی فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش تا جنتیان با تکیا لگو ان کی وی علی فرشن پا بچانو باندے بطائنها من استبرق چه دنن طرف داغے بطائنها داغے فرشنو داغے بسترو دا بچانو داغے دنن طرف من استبرق دا غطور خمبوی بالغ چی ڈکیگی ناول یو معمولی کپڑای نو داغینا جوڑا کریش دن پک مالو چواچی او دا پاسا پی بیا قیمتی استر واچی نو دا دے اغا دنن طرف کپڑا چی دنو من استبرق دا غطو ریخمو دن چی اغا بہر بس امرخ کلی بی دارنگی تلی بلستن وغیرہ دا دے یو مالو کی سر کم نزدے کپڑا دا اغا بطائن دننا او بیا پی دا پاس کم خوشرنگ کپڑا استعمالی گیا اغا بلدا متکئین علی فرشن تکیا لگون کی بویدی دا جنتیان علی فرشن پا فرشنو بچونو باندے بطائنها من استبرق چی دننا طرف داغے کپڑا من استبرق دا غطور خمو بوی وجن الجنتین دان او میویشو کول داغی دا دوارو جنت باغونو دان نزدے بوی میوہ دا دے باغونو کہ پولار اغشتل غوار پولار ملاوی گی او کہ پناست غوار نو پناست ملاوی گی او کہ پملاست غوار نو پملاست ملاوی گی میوہ راشو کول وجن الجنتین او دا دے دوارو باغونو میوے دان نزدے نزدے بوی ہر حال کے بے تکلف با ملاوی گی فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف پدے دوارو باغنو کے ددی پا محلاتو کے بیبیان بھئی قاصرات الطرف خط نظرنو والا بھئی پدے دوارو باغنو کے چکمی بیبیانی دی اب سنگئی قاصرات الطرف خط نظر والا بوی دا دیر حیا دا وجنا قاصرات الطرف خط نظر والا بوی گوری نا برا برا با قتل نکی خپلو خاوندانو تبا گوری لم يتمثن انس قبلهم ولا جان مسکڑی بنوی دی لرا انسن پہ انسانانو ولا جان او نا پیریانو لم یتمثہن تمس حیز تمویلی کی گی جنت دا بیبیانی پدیب حیز نرازی حائزہ خدا دیتا طامس وی او یو دا تمس مانا چابا وللاس نوی وروڑی دخپل خاون نا غیر چابا لی دلی نی چابا مسکڑی نوی نہ انسان او نہ پیری کم انسان تچ پجنت کی حورا ملاوی گی دغا حورا بل انسان مسکڑی ندا او کم مومن پیری تا چ پجنت کے حورا ملاوی گی اغد دن مخ کے بل پیری لی دل ندا و مسکڑے ندا او دا سے ہم نشتا
چې په جنت کې کوم حوره انسان ته ملاویږي دی له انسان مسه کړي وي او نه پیری په دنیا کې خو په ښځو پیریان راځي که نه نو د جنت چې کومه بیبي یو جنتي ته ملاویږي نو په هغې چې ته پیری نه دی راغلی د پیریانو د خاپیریانو اثر پې هم نشته دی لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان ندی مسکړی د جنت دی حورانو لره انسن انسانانو قبلهم د دین مخک ولا جان او نه پیریانو فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان لك دا حوران دا شخل پاکی زری كأنهن الياقوت والمرجان لك دا یاقوت وی فصفائے کی والمرجان او په حسن کې د مرجان په شانتی وی قیمتی مرغلره خوشرنگ او بیشبها فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ندى بدل دا احسان مگر احسان چې په دنیا کې چا کل عمل کړي نو په جنت کې کل بدل باور کیږي هل جزاء الاحسان ندى بدل دا نیکه الا الاحسان مگر کل ثوابنا جنتیانو په دنیا کې دا الله انتهائی کل عبادت کړي نو الله ولا په جنت کې داسې نعمتونه ورکړي چې چالي دلیم نری فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين هیڅ یو نفس معلوم ندی چې کم خل نعمتونه دي جنتیانو لپاره په جنت کې پټ دي د دوی سترګې به پیخیږي لا عین رأت سترګو لیدلې لري ولا اذن سمعت غوږونه د هغې ښکلې صفتونه هم اورېدلې نه دي ولا خطر على قلب بشر او د انسان په زړه کې لا خیال هم داسې تېر شوی نه دی چې دومره ښکلې نعمتونه به هم وي فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان علاوه د دغه دو باغونو نور باغونه بم دوا ومن دونهما علاوه د دغه مخکینو باغونو یا په درجه کې داغه نه کم جنتان نور دو باغونه وي نورم باندې دو باغونه د مقربینو لپاره دي خاص بندیان او دا نور دو باغونه دا د عام نیکانو بندیانو لپاره دي فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان د دې دو باغونو دا ونه دا غیغه پانی ډېر شنې بوي نو چې د کم پټي د ازمکا خطاقت والوي او دې بوټي ته خوراک پوره ملاويږي نو د بوټي دا پانی شنې وي شوخ شنې وي چې پټه کمزوري وي تخم کمزوري وي نو داسې پیکا پیکا شنې وي نو د جنت زمکم خشتره ونم خشتري خوراک و تخملاویږي د پانو ته نو دا پان ډېر شنې دي نو په ډېر شینوالي کې توروالی تمایل دي مدهامتان شوخ شنې دي لکه توروالی تمایل دی دغه باغونه فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان پدې باغونو کې عینان دو چینی دي نضاختان جوش وهون کې دي لکه د پوارې جوش وي په جنتیانو مشک عنبر نلی فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة پدې دو باغونو کې میوې دي ونخل نو کجوري دي ورمان او انارم پکې دي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان پدې باغونو د جنت کې خیرات حسان
نیک سیرت و خوبصورت بیبیانی بوی خیرات بہترین بیبیانی بوی چکل اخلاق بیوی حسان و خوبصورت خشت خشت بوی فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حوران بی مقصورات چپ پردک بوی مستورات مقصورات مستورات پردک بوی فی الخیام پخیموں کے پٹکلی شوی دی پخیموں کے خیمہ چه دنو دابا دا مرغلر نجوڑوی دنن ڈڈ مرغلر دا قبا خیمہ وی دا بیبیان دا جنت دابا پا دی اخپلو خیموں کے پٹیوی دا پٹوال دا دا خزی یو کل عزت دے کہ پا دنیا کے کم خز پٹا پا پردہ کے نو با عزت را نو پا جنت کے بم پا پردہ کے پٹی نو با عزت وی کہ بازار کے گرزی نو بے عزت وی فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان مسکڑی بنی دی لرا لاس بنوی ورڑی دی تا انسن انسانانو قبلهم ددین مخی ولا جان او نپیریانو فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی رفرف دی بتکیا لگون کی وی دا جنتیان متکئین تکیا لگون کی وی علی رفرف خضر رفرف بالختنا خضر تکشنے چپاغے نقش و نگار بوی وعبقری حسان او قیمتی بچونے بوی پاغے بانے بتکیا لگون کی وی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پا کم کم دا نعمتنو دقفل پروردگار تاسو تکذیب بکوے اے پیریانو بنی آدمو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام دیر برکت والا دنم دا پروردگار ستا ذی الجلال والاکرام چی دا لوئے و دا عظمت خاون دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين